که نجلۍ له تاسو سره مینه لري نو له دې څلورو نښو یې وپېژنئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان واخلئ. مننه. ښځینه د نارینهو په پرتله ډېرې مهربانه وي. که د هلک څوک خوښ شي نو په ډېرې اسانۍ سره نور پرې خپله پوهېږئ. نجونې بیا داسې نه دي څوک یې پرې نه شي پوهېدلی چې آیا هغه له ما سره مینه لري او یا هم نه لري، زه یې خوښ یم یا یې نه یم خوښ. نو که دغه څلور نښې نشانې پکې موجودې وي نو له تاسو سره مینه لري. لومړی، چې کله په تاسو پام وکړي، نجونې که د ځان لپاره څوک وکوي نو هغه خبرو ته ډېر په مینې سره غوږ نیسي او ډېر ارزښت ورته ورکوي. دوهم، چې کله هغه ستاسو په هرې خبرې خاندي، د هر چا دا یوه غوښتنه او ارزو وي چې له یو نږدې ملګري سره وخت تیر کړي. نجونې هم همداسې دي چې کله له تاسو سره مینه لري او تاسو خوښوي نو ستاسو هرې خبرې پر ښې لګېږي او ورته خاندي. دریم، کله چې تاسو د هغې خواته نږدې کېږئ او هغه له دې کار څخه بده نه مني نو د دې مطلب دا دی چې هغه له تاسو سره د خپل ځان څخه هم زیاته مینه لري. څلورم، کله چې تاسو د هغې لمس کولو کوښښ وکړئ او هغه په دې کار کومه نیوکه ونه لري او ونه شرمېږي او په خندا شي نو پوه شئ چې له تاسو سره مینه لري. دغه څلور نښې نښانې د هغو مېرمنو له ډلې څخه دي چې کومې له تاسو سره د حد څخه هم زیاته مینه لري. که چېرته دغه څلور نښې په نجلۍ کې موجودې وي یا په خپله ښځه کې موجودې وي نو پوه شئ چې مینه درسره لري او ژوند درسره تېرول غواړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ د دغسې ښو ښایسته ویډیوګانو لپاره چې ستاسو ژوند جوړوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره ورسېږي او زموږ ویډیو مو حتما درسره لایک کړئ.